سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. اصغر افغان نن یو ځل بیا د خپلو مینوالو تنده ماته کړه او ډیره زبردسته بهترینه لوبه یې ترسره کړه، خو بدبختانه ونه توانېدی چې افغانستان پټانز لوبډله تر بریا ورسوي. نن د اسیا لیجنډز لیګ لومړۍ لوبه د افغانستان پټان او اسیا ستورو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې اصغر افغان د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته په زړه پورې توپخانه ترسره کړه. 15 چټکې منډې جوړې کړې، ترڅنګ یې شعیب خان هم 104 ناسوځېدلې چټکې منډې جوړې کړې او مقابلې لوبډلې ته 219 منډې ستر هدف وټاکئ. خو په توپچونه کې بیا ډیره ناکامه توپچونه ترسره کړه، ډګر ساتنه هم ډیره ناکامه وه او لوبه یې په 6 ویکټو سره وبایلل. اصغر افغان چې د افغانستان پټانز لوبډلې کپتان هم دی او ترڅنګ یې نن ویکټ کیپینګ هم کوي، ویکټ ساتونکی نه و ورسره. داسې لوبډله وه چې د افغانستان څخه یوازې اصغر افغان کې لوبېدی. مخکې چې کومه لوبډله په ډاګه سوې وه په ټولنیزو رسنیو کې ټول د افغانستان پخواني لوبغاړي وه، خو په نننۍ لوبه کې یوازې د افغانستان څخه اصغر افغان په ډریسینګ روم کې هم د افغانستان د لوبغاړو هیڅ شتون نه و. په مقابله لوبډله کې بیا استګل عابد او امید حسن هم وه، خو هغه هم په نن لوبه کې نه وه. نو نه پوهېږم چې د افغانستان هغه لوبډله چې مخکې چمتو سوې وه، مخکې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان سوې وه، هغه لوبډله نه ده که هغه لوبډله هند ته نه ده رسېدلې. نو موږ هم نه پوهېږو. په نن لوبه کې اصغر افغان بهترینه لوبه ترسره کړه، خو نور ټول لوبغاړي یا د دوبۍ وه یا د عمان وه یا د نورو هیوادونو وه او فیلډینګ یې داسې فیلډینګ ترسره کړ لکه کلیوالي کرکټ. ډېر زیات کیچونه یې مس کړل، ډېر زیات خراب بالینګ یې ترسره کړ او ویې نه کولی سوه چې یا د لوبه وګټي. او مقابل اسیا سټارز لوبډلې بیا په ډېرې اسانۍ سره د 4 ویکټو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. د هغې لوبډلې لپاره بیا مهران خان په زړه پورې چټکه سلیزه ترلاسه کړه او د افغانستان پټانز لوبډلې ته یې ماته ورکړه. نو په دې هیله چې هغه لوبغاړي په دغه لیګ کې د افغانستان څخه اخیستل سوي ژر تر ژره هلته ورسیږي. 2-3 ورځې مخکې مې د باطن شاه چې لوبغاړی دی د افغانستان پټانز په لوبډله کې و، هغه لایفونه کوله، خو تر اوسه پورې د لوبډلې سره نه دی یوځای سوی. نو په دې هیله چې د لوبډلې سره یوځای سي، هلته ولاړ سي او لوبې ترسره کړي.